بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د حمل یاوري میاشتې 14مه د 2025 زیږدیز کال د اپریل له 5 سره برابر ده. ربولو مو د میدان وردګو ملي رادیو څخه تر دې مهاله لنډ او مهم خبرونه ده. د ټولګټو وزیر مولا محمد عیسی ثانی کندهار کې د یو شمېر پراختیایي پروژو له چارو لیدنه کړې. په دې پروژو کې د کندهار روزګان سړک په میوند ولسوالۍ کې د 160 متره په اوږدوالي د سرکاري باغ لوی پل، د کندهار سپین بولدک دویم لاین سړک او د خاکریز کندهار سړک شاملیږي. ټولګټو وزارت وایي چې مولا محمد عیسی ثانی د قراردادي شرکتونو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د یادو پروژو چارې په چټکۍ سره بشپړې کړي. نیکمرغه کوچني اختر کې د پروان ولایت له ارغوان ګلغونډۍ تپې څخه څه باندې 40,000 کورنیو ګرځندویانو لیدنه کړې. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټول هیواد کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او هیوادوال کولی شي په پوره ډاډ سره د هیواد هرې سیمې ته سفر وکړي. د ننګرهار سیمه ییز مسؤلین وایي چې د تیرې یوې ورځې په لړ کې د تورخم له لارې 325 تنه افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. د مسؤلینو په وینا په دې وروستیو کې د تورخم له لارې د کډوالو راتګ ګړندی شوی او دوی ته د مرستو رسولو، د اسنادو د تثبیت او ورته لازمو اسانتیاو رامنځته کولو پروسه هم په منظم شکل روانه ده. د پوهنې وزارت وایي چې د دې وزارت وزیر مولوي حبیب الله آغا فراه ولایت ته سفر کړی. د یاد وزارت په وینا مولوي حبیب الله آغا د دې سفر په ترڅ کې د پوهنې له مسؤلینو، علماو او قومي مشرانو سره په کتنه کې د دیني او عصري علومو پر اهمیت ټینګار کړی. ورته مهال د پوهنې وزیر یاد ولایت کې د یو ستر دیني مرکز د پرانیستې په مراسمو کې هم ګډون کړی دی. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د دې ادارې د ارقامو له مخې د تیر کال په کب میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې 0.2% ټیټوالی راغلی. دغه اداره زیاتوي چې دا ټیټوالی 5.6% په غلو دانو، 5.9% غوړیو او 3.9% د بېلابېلو سبزیو په بیو کې دی.